السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما عزتمندو، زه تاسو ته د سبا په صوبه کې چې د ملیشیا یو غټه صوبه ده او زه د زبیر میلمه یم. دا زبیر دی زموږ سره د چغرزو د کوس چمنال که نه. ها، دلته موږ راغلي وو. دا د ګولف یو علاقه ده. نو اکثر خلک د غني خان په ولایت باندې د هغه په ولیتوب باندې چې دی د الله ولی دی که نه دی شک کوي او خلک غني خان ته سپک نسبت کوي، وایي چې دا بېدینه دی. خو کو د ټولې دنیا د ظاهربینه مولان راغونډ کې نو هغوی به د غني خان د خپو خاورې ته هم ونه رسي، ځکه چې ولایت په میلاویږي په څه باندې. ولایت الله ورکوي، هغه د دنیا نه په لاس اوچتولو باندې. څوک چې دنیا نه لاس اوچت کړي او دنیا پرېږدي نو بس دی د الله ولی شي. د مثال په طور باندې د هارون رشید خلیفه چې و د هغه زوی و، نو په ټولو زامنو کې صرف یو زوی د بادشاهۍ د منډې نه ځان وښکلی و او هغه په دنیا باندې څه غرض نه ساتو، نو الله سبحانه وتعالی هغه له ولایت ورکو. اوس غني خان هم دغسې و چې د باچا خان وړمبی زوی و، مشری زوی و او الله تعالی د تخت او د تاج دپاره پیدا کړی و، خو هغه تخت او تاج یې پرېښودو. نو د هغې نظمونه تاسو ته یم چې هغه ځان ته په کم طرز باندې مخاطب دی او همدې دوو نظمونو زما زړه نه بلکې زما ژوند چې دی هغه بدل کړی دی. یو د بادشاهي نظم دی چې ځان ته وایي بادشاهي د جهان څه کې ځان له ولې زیاتی غم، د انصاف تلل مشکل دی، څه به ډېر کې څه به کم، خپل غمونه دې لالک دي د دنیا غمونه غواړې، داسې تخت به وایې څه کې چې په شپه ورځې جاړې. د ټټوانو په ګله کې غټ ټټو مخکې روان وي، لوی بادشاه د زناورو د همو لوی حیوان وي. ځان ته وایي چې ته ځان د دې خلکو بادشاه جوړول غواړې، دا خو خچر دي، خرونه دي، نو که ته د دې بادشاه شې څه چل به وشي، ته به د دې نه غټ خر شې. نو ځکه وایي چې د ټټوانو په ګله کې غټ ټټو مخکې روان وي، لوی بادشاه د زناورو. دا خو زناور دي، حیوانان دي. غني خان ورته د زړه په سترګو د انسانانو ته ګوري، د معاشرې ته ګوري چې دا خو زناور دي، نو که ته د دې بادشاه شي ته به ټول نه غټ زناور شي. بس دغه فرق به شي. او دا دنیا د سپي لکۍ ده، نه نیغېږي نه سمیږي. دا دنیا پوره کېږي نه، په وجود توره پیشو ده چې وینځي لا تورېږي. څومره چې ګټې څومره چې راټولې دومره کمه ده. او بادشاهي هله جوړېږي. ولې دی د بادشاهي د منډې نه ځان وباسي؟ نو بادشاهي هله جوړېږي چې نیم ولګي نیم مړه کړي، چې یو تن د بل په غوښو د خپل کور کوتري ماړه کړي. کوم سړی بادشاه جوړېږي چې هغه نیم خلق راوچت کړي او دا نیم پې مړه کړي او بیا د بل په غوښو باندې د خپل کور ساتلی شوي سپي هغه ماړه کوي. نو د دې ژوند د څه مقصد دی؟ غني خان ځان ته وایي د دې ژوند د څه مقصد دی چې یا مرې یا به بل وجنې. دا میوه ګلاب دې څه کوي، باغ ساتي او بلبل وجنې. او ربه ماله کو دې راکړه بادشاهي د کل جهان، زه به یې وغورځوم له کوره لکه سوټې په ډیران. ولې دا یو دوه ګړی ژوندون زو په جګړو نشم تېرولی. هغه یقین و چې دا ژوند چې دا خو یو دوه ګړی دی، دا د بادشاه کار خو جنګ دی، یا بل وجل دی او ځان وجل دی. نو دا دوه ګړی ژوندون وي، یاره زه په جنګونو نشم تېرولی. او د دې ظلم په کټوۍ دی ربه بلکې د برغولې غني خان بادشاهۍ ته څه وایي، حکومتونو ته څه وایي، تخت او تاج ته څه وایي، دې ته د ظلم کټوۍ وایي او بادشاه د هغې برغولی سر وي. غني خان وایي زه د ظلم د کټوۍ برغولی نشم جوړېدی. او وایي چې ما له راکه څو ګلونه او نیازبین شانې جانان. ګلونه څه مقصد دی؟ چې یاره د الله والا چې خلق یې که نه دا ګلونه دي، بس د دې محفل ماته نصیب کا، د دې صحبت ماته نصیب کا. نو څو ګلونه د الله د ولیان ډېر لږ خلق یې، ما له راکه څو ګلونه او نیازبین شانې جانان. یو وړوکی شانې باغ او په خوا یې سیند روان چې زه ناست یم په غاړه، په یخ ستوري د خرولې په مزه مزه لیکمه د مزې مزې غزلې، کله سوال منت جانان ته، کله بد او رد مولا ته. او د ساغر ساقي صفت کوم، ساغر شراب دغه ته که نه چې اسکي، د ساغر ساقي صفت کوم د ټیپور ډک لالا ته. او کله کله ستان ربه د وړو په شان ګیلې، کله تود ژوندی امید، کله سوی اسویلی، کله ټنګ کله ټکور، کله جام کله دلبر. یو جهان کې درنګ ډوبو او د جهانه بې خبر. بیا څه وایي بادشاهي هغوی له ورکړه چې زغملی شي زور، چې په لاس لکه قصاب وي، په خصلت لکه منګور، چې خپل ځان ته شي کولی قرباني د روړ د وینې،
هم ازمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو پینې. غني خان وایي چې زه بادشاه ځکه نه جوړېږم چې په دې کې به خپل رور هم وجنې، د غریبانانو د مسکینانو د یتیمانانو هغه غوښې به خورې، وینې به څکې. هم ازمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو پینې. تا جوړلې هغه سر شي چې وجل لکه وبا کړه. د بادشاه کار څه دی؟ خلق قتلول د وبا په شان، او لکه پړانګ داړل سیرل کا، یرول لکه بلا کا. او لوی بادشاه وي لویه جوړه، دی په وینو زه وپایي. جوره څه ته وایي؟ جوره وینې د څاروي نه څکي او زه وڅکي، نهونه څکي. نو د هغې ژوند په دغې دی. بادشاه په څه باندې ژوند دی؟ چې دی د عوامو د غریبانانو غوښې خوري او وینې څکي. نو لوی بادشاه وي لویه جوړه، دا د ټول نه غټه جوره ده. دی د عوام وینې څکي، دی په وینو زه وپایي. بادشاهي لکه د اور په تودو پسو پایي. د ده د بادشاهي څه ده؟ دا خو مثال د اور دی. اور ته چې څومره ډیکې وړاندې کړې دومره به اور تیزېږي. بادشاهي ته چې بادشاه څومره مړي کوي او څومره د مړو تحفه ورکوي، دومره غټ لیډر شي او دومره غټ بادشاه شي. نو بیا وایي چې بادشاهي لکه د اور په تودو پسو پایي او تخت هم نه کېږي بې زوره بې د تورې د جلاده. بادشاهان چې څومره ډیر وي دومره وي دنیا برباده. په دې کې به توره چلی، په دې کې به جلاد جوړېږي او جلادیان به نیسي چې بس څوک غږ کوي سر ترې کټ کوه. او چې بادشاهان څومره ډېرېږي دومره دنیا بربادېږي. او بیا غني خان په اخر کې ځان ته دعا کوي. هغه انسان ځان ته دعا کوي څوک چې الله تعالی دغه دپاره پیدا کړی، د بادشاهۍ دپاره. وایي ربه فضل په موږ وکړه، موږ ساته د دې افته، چېرته غټ خر ته په شا که، دا د سرو لالونو کته. سفارش ورته دا وکړه صاحب زمونږ له بابته وایه پام کوه د دله خره غنیونه وې پلته. او دا د دله دا خر چې د بادشاهي چې ده دا غني خان به دی سور ګرځو. خو غني خان وی چې پلته مې هم ونه وې، زه پکې نه وزارت اخلم او نه پکې صدارت اخلم. نو دا دغه ولایت الله سبحانه وتعالی ورته په دې باندې ولایت نصیب کو. بیا یو بل نظم دی کو څوک سیاست کول غواړي او سیاست د نږدې نه لیده غواړي، نو غني خان په ګډې وډې باندې یو نظم لیکلی دی او پای کې هم ځان ته مخاطب دی. وایي چې غني ته نه سړی وې نه سړی شوې نه بشې، بې توکه د خبرې بې مطلبه د نشې، بې توله د دماغ دی بې لباسه د بیان، دا سر دی د سنډه دی نه سود پیژنې نه زیان. تالی کې الو نه وینې تالی کې الو نه وینې بق بق اسمان ته ګورې، قسمت ته نارې وایي ته ناس او ځان ته ګورې. د خده ته قسمت نارې وخورې چې غني خان راشه، خو دی نه تلو. د قسمت په اواز باندې او د قسمت په ناره باندې لبیک نه دی ویلی. قسمت درته نارې وایي ته ناس او ځان ته ګورې. بیا وایي ځان ته جوړی لوی محلونه د خندا او د هوا نه، په ځان خاورې کې ولې دا ښایسته دنیا ودانه. د غني خان دنیا ښایسته و ودانه، دا ډکه د عیشونو ښکلو جون او رڼا نه. په ځان دې مقبره کړه تکه توره ورانه. دا څه غواړې د بل نه خانه، څه غواړې د ځانه، دا څه غواړې د بل نه خانه، څه غواړې د ځانه، دا څه بلا جوړې د دې ښایسته دنیا نه. د هغه دنیا څومره ښایسته وه، د عیشونو د ښکلو جونو د رڼاګانو دنیا وه. هغه ته تکې تورې مقبرې ته راغی، کېناستو، د هر څه یې قربان کړو. نو بیا غني خان وایي چې خو ته نرګس دې کرلي په باړو کې د جوارو، رامبیل دې لګولي په باغچه کې د انارو، او دنیا کې ترقي په خوشامندو د دله ده. دله څوک دی؟ ستا اسټیبلیشمنټ دی. لکه د زمونږ وطن نه د تمامې دنیا وطنونه چې دي څومره چې دنیا ده د دې ټولو مقتدره طبقې ته غني خان اشاره کوي. دنیا کې ترقي په خوشامندو د دله د غني خان له چلو مرضي د ترقی خو نه کوي. څه وایي دنیا کې ترقي په خوشامندو د دله ده، تاجونه په سلام دي او تختونه په منت. دا څومره چې بادشاهان جوړېږي، گورنران، وزیران او وزیرالاګان جوړېږي، دې منتونه کوي، سلامونه کوي. غني خان له هغه چلو ورځي. او دنیا واړه کمزورې ده، خواږه درو خواږه وي چې څوک د چا ثنا وایي د هغه کېږي صفت، بس ثنا یې وایه دغه صفت یې کوه، ستا به صفت کېږي. ته په هر حکومت کې بادشاه یې، ګورنر به یې، وزیراعلی به یې، وزیر به یې، هر څه به یې. خو بیا غني خان ځان ته وایي خو ته لیونی خان وي، خو ته لیونی خان نه سړی شوې نه بچې. ګلونو رنګونو او خندا ته وې شیشې، د ګلونو رنګونو او خنداګانو ته شیشه ویل لکه څنګه چې چرګ د ځانه څوک شړي چې شیشه مه راځه. نو دغه رنګ غني خان دغې ښایستونو ته، عیشونو ته، ښکلو جونو ته او رڼاګانو ته شیشه وایي چې ځه ماله مه راځه. او بیا غني خان څه وایي ځان ته؟ د خلقو په نظر کې ځان ځایول نه درځي، ته ټول منصور چل د تول نه درځي، ته ټول پارسنګ نه، د خلقو په نظر کې ځان ځایول نه درځي، او ته ټول پارسنګ چل د تول نه درځي، ته ټول منصور زړه د تود د سر د یخ
خان تاله حکمتونه د بهلول نه درځي او منم چې د ګلونو ابشارونو سپرلو یارې خو چې تاله منم چې د ګلونو ابشارونو سپرلو یارې چې تاله ډوب خندق د ازغو شپول نه درځي په دې څه چې د ګل او د نسیم ساقي رازدارې خو چې تاله بل سملول او ځان خېجول نه درځي په سیاست کې به بل سملی او ځان به د پاسه کې هله به ته کامیابي غني خان له دغه چلونه ورځي او بیا غني خان ځان ته وایي چې مدام به د شعلې یوازې خیجي په سارا کې په کور کې د فرعون چې ځان بلول نه درځي او رڼا کو ډېره وکړي په دې تشه رڼا څه د وږي خېټې خانه په دې تشه خندا څه نو غني خان بیا په آخر کې څه وایي ته حسن څه کې د لږي هوا محل دی ته حسن څه کې د لږي هوا محل دی انصاف د څه دی یو خيار شانې اټکل دی دا څومره د انصاف او د حقوقو او د جمهوریت دا نارې چې لګي او د اسلام دا څه دی دا یو خيار شان اټکل دی په دې کې څه نشته تشې سلوګنز دي ټول نارې دي او صرف د ځان ستا د دوکه کولو دپاره دي او د ځان د جب د ډکولو دپاره دي نو غني خان وایي چې ته حسن څه کې د لږي هوا محل دی انصاف د څه دی یو خيار شانې اټکل دی او ایمان د خر وي خيار غم کوي د سبا ادبار د هوښیارتیا ډکو ایمان د عقل غل دی په بیه شرافت دی نوم او ښځې په لیلام یاري په کرایا ښه سړیتوب هم په بدل دی او ځان ته څنګه خبره کوي دا څنګه خلق دی دا څومره غټ خاندان دی وایي ځنګل کې د پیریانو لټوي ته خاپیري او تعریف کې د موسی په دسترخوان د سامري تاله الله داسې خوی درکړی ستا پلار له تاله چې ته د سامري په دسترخوان ناسې خورې د سامري او تعریف حق خبره کې تعریف د موسی علیه السلام کې او په شمو کې لټې د لرو سرو پلوشې شمې چې دي خو لږ ځای رڼا کوي خو د غرونو سرونه نشي رڼا کولی غني خان د شمو نم د هغه پلوشې غواړي چې ته د غرونو دا سرونه م رڼا کا نو په شمو کې لټې د لرو سرو پلوشې غني ته نه سړی وي نه سړی شوې نه بشې دا دوه نظمونه د غني خان چې دي نو یقین وکئ دې زما ژوند بدل کړی دی او ژوند نه زما زړه یې بدل کړی زړه دن نه باطن چې دی باطن انځي کو چېرې تاسو د غني خان په کلامونو باندې غور وکړو او دا کو په تشریح نه پوهېږئ تشریحات یې اورئ تاسو په الله یقین وکئ چې تاسو به الله تزکیه نفس خامخا کوي د غني خان کلام دا د قرآن او د احادیثو تشریح دی دا د تزکیه نفس د پاره یو بهترین سبب دی زما عزتمندو کو دا خبره ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي الله مو خوشحاله کړه